دوستانو سلامونه لمن دې چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د کریپټو کرنسۍ د کورس درېمې ویډیو ته ښه راغلاست. په بخښنې سره دوستانو چې دا درېمې ویډیو یو څه ناوخته کېږي د ځینو مشکلاتو په خاطر باندې، خو بیا به هم موږ او تاسې خپل دغه کوم پلان او کورس چې دی دغه به مخته بیایو ځای د خیر سره. دوستانو زه تاسو ته غواړم چې په دغه ویډیو کې په ځینو هغه مواردو باندې بحث وکړم چې عبارت د بلاک څخه دی، چې په بلاک کې زیاتره ملګري یو اندازه مشکل لري، ستونزه لري د بلاک سره. نو زه غواړم تاسو ته بلاکونه نن در وښایم. دوستانو بلاکونه د بلاک مجموعه، د بلاک یو دانه شی دی. یو فکر وکړئ لکه کارتن، موږ او تاسې کوم کارونه چې سرته رسوو په هغه کارتن کې هلته پوښوو یا ځای پر ځای کوو یا هلته یې خوندي کوو. د بلاک هم داسې د یو کارتن معنا لري. کومه هغه ډیټا چې په بلاک چین کې لیږدول کېږي هغه ټوله په بلاک کې جمع کېږي. بلاک چین بیا چې دی دوستانو، بلاک چین د بلاکونو مجموعه ده. کله چې څو بلاک د یو زنځیر په شکل باندې سره یو ځای سي هغه ته بیا بلاک چین ویل کېږي. نو بلاک چین په کومه ډیټا چې په بلاک چین کې لیږدول کېږي هغه ټوله ډیټا په بلاک کې چیش کېږي، ثبت کېږي یا هلته ذخیره کېږي. یو شی باید تاسو دوستانو پوه اوسئ، هر کله چې یو په انټرنیټي سیستم کې دا رقم دی، کله چې یو ټرانزکشن سرته رسیږي، کله چې یو عملیه سرته رسیږي، نو هغه عملیه یو ځای باید ثبت سي. مثلا که چیرې بانکو ته وګورو، کله چې په بانکونو کې پیسې ویډرا کېږي یا ډیپوزیټ کېږي یا ټرانسفر کېږي، دا ټولې ټرانزکشنونه چې دي دا هلته دوی خپل مربوطه یو ډیټابیس لري چې په هغه ډیټابیس کې ثبتېږي. نو د کرنسۍ دپاره دغه ټرانزکشنونه چې ثبتېږي هغه په کوم ځای کې ثبتېږي؟ هغه په بلاکونو کې ثبتېږي. نو بلاکونه د ټرانزکشنونو د ثبتولو اصلي مرکز بلل کېږي. بل دلته موږ او تاسو وایي بلاک چې دی، بلاکونه ټوله اجرا سوي او غیر اجرا سوي ټرانزکشنونه چې دی هغه په خپل ځان کې ذخیره کوي. ټوله هغه ټرانزکشن که په بریا سره سرته رسېدلی یا نه یې رسېدلی هغه ټوله په خپل ځان کې د بلاکونه چیش کوي، ثبتوي د ځان سره. یعنې مثلا که موږ وغواړو چې اوس یو ټرانسفر وکړو یا پیسې یو ځای واستو یا ځان ته مثلا پیسې راواستو یا بل شي ته غواړو ولېږدو د پیسې، که د عملیات سرته ورسېږي که ونه رسېږي د دې هغه مربوطه معلومات ډیټا چې ده هغه په بلاکونو کې ثبتېږي. وایي بلاک د ریکارډونو لپاره دایمي ذخیره ده. دوستانو کم ریکارډ چې په بلاکونو کې کله ذخیره سو هغه هلته دایمي بیا پاته کېږي، هېڅ کله هغه تغییر و تبدیل نه کوي. نو پوه شولو چې بلاکونه د ډیټا د ذخیره کولو ځایونه دي او ټوله ډیټا چې په کرنسۍ کې کریپټو کرنسۍ کې تاو بالا کېږي هغه ټوله په بلاکو کې جمع کېږي او په بلاکو کې ذخیره کېږي. دوستانو بل عنوان موږ او تاسو لرو، وایي کریپټو کرنسۍ څه شی ده. تر دې مخکې ما تاسو ته پر بلاکو پر دې شیانو باندې بحث وکړی. اوس دا کریپټو کرنسۍ خپله که موږ او تاسو وپېژنو چې دا نوم یې زه اخلم چې کریپټو کرنسۍ دا څه شی ده. دوستانو دغه ډوله پیسو ته موږ او تاسو کریپټو کرنسۍ هم ویلی سو، ډیجیټل کرنسۍ هم ویلی سو، مجازي پیسې او نور داسې بېلابېل نومونه هم ورته اخیستل کېږي. دا فقط یو نوم دی چې یو مفهوم ایرا کوي. هغه مفهوم چې ایرا کوي هغه د کریپټو هغه د مجازي پیسو مفهوم ایرا. نو دوستانو فقط دغه مفهوم د کریپټو کرنسۍ یو نوم دی چې د کرنسۍ یو مفهوم وړاندې کوي موږ او تاسو ته. وایي دلته وایي موږ او تاسو وایي دا د پیسو د امن لپاره د کریپټوګرافي څخه کار اخلي. په کرنسۍ کې د کرنسۍ د امن لپاره د امنیت لپاره د چی څخه استفاده کېږي؟ د کریپټوګرافي څخه استفاده کېږي. لکه کله چې موږ او تاسو وایو چې دا ګرافیک موږ کولی چې د ګراف تشریح کړه یا مثلا ګراف تحلیل کړه، انالایز یې کړه. دغه ګراف چې دی دا د څه لپاره استفاده کېږي؟ دا د کریپټو کرنسۍ د امن او امنیت لپاره استفاده کېږي. دوی کوم بانک نه لري دوستانو، شاید دلته ما نوم مې نه دی ورکړی. دا کریپټو کرنسۍ چې دی زیاتره کم بانک نه لري، بلکې د ټولو معاملاتو لپاره د غیر متمرکز سیستم څخه دی کار اخلي، استفاده کوي. غیر متمرکز سیستم یعنی دا معنا چې د یو چا په واک او اختیار کې نه دی، بلکې د کارونکو په اختیار کې دی. هر څونه چې دغه سیستم څخه استفاده کېږي هغه ممکن پورته ولاړ شي، هر څونه چې خلک استفاده نه ځینې کې عکس ته راځي.
نو غیر متمرکز دی، یعنی د یو واحد مرکز نشته چې دوی چشکي کنټرول کړي، نه کم بانک لري، ټوله د ډیماند یا تقاضا په واسطه باندې دوی پورته کښته راځي. مثلا بیټکوین دی، کله چې خلک یې ډېر رانیسي د ډېر پورته ځي، کله چې خلک یې خرڅوي بیا کښته راځي. داسې یو معنا لري، غیر متمرکز دی. دا پیسې په ډیجیټل والیټونو کې موږ او تاسو ساتلی شو. دا کمې کرنسۍ کریپټو کرنسۍ چې دي دا چې کله موږ او تاسو غواړو وساتو په چشکي ساتل کېږي، په ډیجیټل والیټونو کې ساتل کېږي. د ډیجیټل والیټونو په اړه باندې تاسو د دوستانو زه معلومات درکوم. د دوی ټول معاملات په یو ډیټابیس کې ساتل کېږي چې هغه ته موږ او تاسو دغه بلاک چین یا بلاکونه وایو. دغه بلاکونو کې یا بلاک چینونو کې د دوی ټول معلومات په دغسې یو ډیټابیس کې ساتل کېږي. و یو کس کولی شي چې د نړۍ هرې برخې ته پیسې ولېږي د دغه کرنسیو په واسطه باندې. د کرنسۍ په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې د دنیا په هر کونج کې چې تاسو کس ولرئ هغه ستاسو څخه وغواړئ او دوی پرې پوه شي، تاسو کولی شئ په ټلیفون د لارې د کمپیوټر د لارې ورته ولېږئ. د دې پیسو تر ټولو پخوانی ډول چې دی بیټکوین دی. اول وار چې جوړ شوی دی منځته راغلی دی هغه بیټکوین و. د کریپټو کرنسۍ مثالونه دوستانو تقریبا د 20,000 په شاوخوا کې دي، خو زه دلته تاسو ته ځینې درته وایم. د کرنسۍ ډولونه خورا ډېر دي چې حتی زرګونو ته رسېږي. هره ورځ نوي نورې هم رامنځته کېږي، پیدا کېږي. خلک هره ورځ یو نوې پروژه رامنځته کوي چې ځینې بریالي کېږي، ځینې ناکامېږي. بیټکوین د لومړي ځل لپاره په 2009 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ایټریوم په 2015 میلادي کال کې دوهمه مشهوره کرنسي ده. بیټکوین څخه وروسته د بازار مارکیټ کاپ یا د بازار پانګه ډېره د ایټریوم په لاس کې ده. بیا لایټکوینونه ریپل، شیبا او فلان و بستان ډېر دي، بیا تقریبا 20,000 ته رسېږي. د کریپټو کرنسۍ رانیول دوستانو موږ څنګه کولی شو چې د کریپټو کرنسۍ رانیسو؟ دا کرنسیانې د کریپټو په مسله کې د کریپټو رانیول تر ټولو لومړی او سخته مرحله ده. په دې مرحله خو موږ تاسو دوستانو پوهیږو چې کله چې موږ تاسو دا کریپټو رانیسو په بیلابیلو ځایونو کې رانیولی شو، د بیلابیلو خلکو څخه رانیولی شو، نو باید ډېر احتیاط وکړو چې زموږ تاسو پیسې راڅخه وینه وهي، مقصد پیسې راڅخه واخلي بیا کرنسي راته وانستي. کوشش وکړئ چې د معلومو ځایو څخه د ښه ځای څخه پیسې رانیسئ، د کرنسۍ رانیسئ. موږ دا د څو ځایو څخه رانیولی شو، لکه د بروکر څخه، د اکسچینجر څخه، د صرافیو څخه او نورو برخو څخه. د بروکر او اکسچینجر په برخه کې تر اوسه په افغانستان کې مشکلات دي. موږ یې نشو کولی خپل مستر کاټو په دغه کاټو باندې رانیسو. د صرافیو څخه په بیلابیلو ولایتونو کې صرافۍ شته، کولی شو چې د هغه ځای څخه یې رانیسو. همدارنګه د کریپټو کرنسۍ په واسطه پیرودل. د کریپټو کرنسۍ په واسطه موږ کولی شو چې د نړۍ په بیلابیلو مملکتونو کې پیر او پلور وکړو. هر رقم هم خرڅول کولی شو، هم رانیول به کولی شو. لومړي ځل لپاره د اور سټاک په نامه باندې یو سایټ و چې دغه د کریپټو کرنسۍ پیمنټ یې ومنئ، او بیا نور سایټونه رامنځته شول. پیمنټ یې ومنئ معنا دا چې اور سټاک کم محصولات چې وړاندې کوله د نغدي فیټ پیسو پر ځای باندې دوی وویله چې موږ مثلا د کریپټو کرنسۍ هم منو، ایتریوم منو، بیټکوین منو، دا هم موږ ته راستوي، هغه معادل اندازه یې موږ ته راستوي، موږ تاسو ته دغه درکو کم محصولات چې موږ لرو. یعنې موږ د دې سیستم په واسطه کولی شو چې د خولۍ څخه نیولې ان تر ډېرو لوکس شیانو پورې رانیول وکړو. حتی دوستانو تاسو کولی شئ موټران رانیسئ، سیسټمونه رانیسئ، هر رقم چې تاسو یو شی زړه وغواړئ کولی شئ چې په دغه برخه کې هغه سایټونه چې پیمنټ باندې رانیول کولی شئ. دوستانو دلته یو بل متن موږ تاسو لرو چې د نن ویډیو هم پر دغه ځای په خلاصه پاتې، بیا به راتلونکي ته انشاءالله نورې ویډیوګانې هم درته جوړوم. وایي آیا کریپټو درغلي ده که نه ده؟ دلته دوستانو څو برخې شته، موږ پر څو برخو باندې رڼا اچولی شو. دلته موږ یوه جمله وایي په هر مسله کې موږ د درغلیو سره ممکن مخ شو، چې په کریپټو کرنسۍ کې موږ ممکن د لاندې درغلیو سره مخ شو. دوستانو درغلي چې ده په هر مسلک کې رامنځته کېږي. یو داسې چې مکمل مسلک درغلي، یو داسې چې په مسلک کې درغلي موجوده وي. موږ او ستاسې په زیاتره مسلکو کې، په ډېرو مسلکونو کې درغلي شته. مثلا په کریپټو کرنسۍ کې درغلي څنګه رامنځته کېږي؟ لکه فیک ویب سایټ. کله چې تاسو څخه فیک ویب سایټ پیسې اخلي په یو نامه بل نامه باندې، دا معنا نه لري چې ټوله کریپټو کرنسۍ چې شته غله ده یا فیک ده. نو موږ باید د دې تشخیص وکړو. په مجازي تشبیکونو کې دوستانو کله نه کله تاسو ته خلک زنګونه وهي، میسجونه درته کوي چې دلته راسئ پانګونه وکړئ، دلته راسئ داسې وکړئ. په دغه برخه کې
په دغه باره کې هم دوستانو ستاسو څخه پیسې دوی وهلی سي در څخه غلا کولی سي. وایي په 2019 میلادي کال کې د بیټ کلب په نامه باندې یو سایټ فکر کوم د 200 میلیون ډالر غلا کړله. د په بېلابېلو نومونو باندې 200 میلیون ډالر غلا کړل او د نامتو شخصیتونو د نامه څخه ګټه اخیستل. کله ناکله تاسو ته مثال د باینانس د رئیس په نامه باندې میسج درته کوي یا د هغه نور مشهور شخصیتونه چې دي د هغو په نامه باندې میسج درته کوي، بیا تاسو یې ویب سایټ ته هڅوي، هلته کله پانګونه کوي هغه ویب سایټ فیک راوځي. نو درغلي په کریپټو کرنسي کې ستا، خو کریپټو کرنسي درغلي نه ده ټوله، خو په دغه مسله کې درغلي ډېره ده. که چیرې څوک هوښیار نه وي او په دغه برخه کې پوره معلومات ونه لري نو دی د درغلۍ سره ښه پوره مخ کېږي. دوستانو په راتلونکي کې به تاسو ته انشاءالله نورې ویډیوګانې هم په دې برخه کې جوړوم. تاسې کورس تعقیب کړئ، انشاءالله په دغه کورس تعقیب باندې تاسو به وکولی شئ چې د کریپټو کرنسي په مکمل بحث باندې ځانونه پوه کړئ او کوم څه چې پکې ستا مهم دي او زده سي هغه ستاسو ته ټول وایم. او کوم شی چې زما څخه پاتې کېږي کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ چې د دغه شي په اړه باندې موږ ته معلومات راکړئ، زه تاسو انشاءالله معلومات درکوم. دوستانو زموږ د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، فیسبوک پاڼې ته هم راسئ. انشاءالله هر ورځ تاسو ته زه د کریپټو کرنسۍ په اړه باندې پوسټونه کوم، معلومات درته خپروم تر څو ستاسو د معلوماتو اندازه را لوړه سي د کریپټو کرنسۍ په برخه کې. مننه.